قاری صاحب زه سنی یم خو زما یو سوال دی ما چې قاری صاحب نه معلومات کوم دا اصل کې بهر ملک کې ژوند تېروم نو اکثر ما دلته تپوس وکړي چې کوم غیر مسلم دي ما ویل چې دا قاری صاحب ته دا خبر لږ وکړم د عایشې رضی الله عنها مبارک کې سوال دی چې د هغې واده محمد صلی الله علیه وسلم سره شوی او د هغې عمر لحاظ سره سوال دی چې د هغې عمر څوک لکه وایي چې مطلب شپږ کاله د هغې عمر و او څوک وایي چې 10 کاله و خو قرآن پاک کې لکه دا کلیر خبر نه راغی چې هغه ټایم کې عمر څومره و نو دا غیر مسلم چې کوم دا محمد صلی الله علیه وسلم لکه دا دغه کوي چې د دې عمر ډېر کم و نو دوی ورسره واده هغه ټایم کې ولې کولو بله خبره ده چې په قرآن پاک کې دا هر څه بالکل صفا ولې نه راغلي چې عایشې رضی الله تعالی عنها ذکر چې شوی دا یې نوم ولې نه راغلی یا هغې عمر چې عمر باره کې خبره شوې ده یا نه ده شوې دا خبره ده لږه صفا وکړئ مهرباني ښه ګوریا له دې پای نه بیا شروع کړو عائشه رضی الله عنها نوم چې په قرآن کې نه ده راغلی د هیڅ صحابي نوم په قرآن کې نه ده راغلی له عائشه رضی الله عنها نه د لویو بیبیانو نومونه په قرآن کې نه دي راغلي چې خدیجه رضی الله عنها ده یا مثلا د صحابو کې یوازې د زید رضی الله عنه سید نبی علیه الصلاة والسلام متبنی بچی و د هغه آواز د هغه نوم په قرآن عظیم شان کې راغلی ده د هیڅ صحابي نوم په قرآن کې نه ده راغلی نه د هیڅ بیبي نوم په قرآن کې راغلی د عائشې رضی الله عنها دپاره همدا فخر او ویاړ کافي ده چې د دې په اړه باندې 14 آیتونه الله جل وعلا په قرآن کې نازل کړي دي او الله جل وعلا په قرآن عظیم شان کې ورته وایي یا نساء النبي لستن كأحد من النساء ای دی ما دی رسول صلی الله علیه وسلم بیبیانو تاسې د ټولې نړۍ د ښځو په شان باندې نه یاسته ځکه تاسې مختلفې ښځې یاسته د نړۍ ښځې د تاسې په شکل باندې نه دي تاسې له ټولو ښځو نه افضل او بهتري او اعلمې ښځې یاسته ځکه قرآن عظیم شان د الله جل وعلا له طرف نه د شریعت د احکامو کتاب ده دا داسې تاریخي کتاب نه ده چې دی فقط یوازې د خلقو نومونه ذکر کړي او د دوی واقعات ذکر کړي که د عائشې رضی الله عنها سیرت په قرآن عظیم شان کې راغلی وای قرآن عظیم شان به 50 سپارې سوی وای که د فاطمة الزهرا رضی الله عنها سیرت په دا لایف تاسو ته درېدو که ما ته ودرېدو نو داسې قرآن او یا 90 سپارې اوس سم سو قاري صاحب محترم قاری صاحب محترمه لږ صبر وکړه چې دا لایف سم نه ده الله تعالی د جزای خیر درکړي دوستانو دا لایف شیر کې ماشاءالله څه کم 400 کسان ناست استي اوسه پورې شپږ زره کسانو ته لایف شیر شوی ده ګورې داسې مه کوئ ماشاءالله همت وکئ او دا لایف شیر کېدل څومره اسانه طریقه دی الله بندګانو زه خو یاره ورځ وایم نور ګورې په خپلو موبایلونو کې د قاري صاحب محترم په دې عکس باندې ګوته لږه زور ونیسئ تاسو ته راځي اپشن د سند والله العظیم دلته چې څوک ځان ته مسلمان وایي ماشاءالله تبارک الله که څوک ځان ته مسلمان وایي او څوک ځان ته د ابوبکر رضی الله تعالی عنه بچی وایي او څوک ځان ته د عثمان رضی الله تعالی عنه بچی وایي او څوک ځان ته د علي رضی الله تعالی عنه او د عمر رضی الله تعالی عنه بچی وایي دا به اوس لایف شیر کوي زه ګورم چې زما د مجاهدین رونه څومره زر دا لایف لزرو نه اړي هرې ماشاءالله تبارک الله شیر کوي ماشاءالله لایف شیر کوي وزرو ته ګوره یوه دقیقه نه رسوي احمد صاحب کله قاری صاحب صحیح ده تاسو خبره وکړئ نه د ملګرو دوستانو سره د مجلس خپرونه ده د زړه سره داسې تا تقیه کړې ده لیکن ملګري وایي چې قاري صاحب اسې ځان درته سوني کړی ده لیکن یې شیه لیکن الله اعلم خو تا د پوښتنې جواب همدا ده قرآن عظیم شان اجمالي ذکر د دین د احکامو کړی ده یا بعضې قصې قرآن عظیم شان چې کړی د عبرت د مؤمنانو د مسلمانانو دپاره یې کړي دي چې مؤمنان مسلمانان عبرت ترېنه واخلي دا سیرت د عایشې رضی عنها دا ډیر زیات لوی سیرت ده همداسې د نورو امهات المؤمنین د نورو صحابه کرامو قرآن عظیم شان ضرورت نه درلودل اجمالي ذکر د امهات المؤمنین قرآن کې راغلی ده هغه کافي ده بله شبهه دا د عایشې رضی عنها د نکاح په اړه د دې عمر د 10 کلو شاوخوا ګورې دغه د نن زماني سیکولران یا د نن زماني نشنلیان یا د نن زماني لیبرالیان یا د نن زماني د کلیسا مزدوران د کلیسا په دروازه کې سیناس دي
دوی ته وایو چې تاسو به ډیره دښمني د اسلام له مبارک دین سره وي که د مکې د مشرکینو. دوی ته وایو چې تاسو به ډیره لوی دښمني لرئ له محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره او که د مکې مشرکینو ډیره زیاته دښمني ورسره درلودله. اوس نه د هغوی ډیره دښمني وه ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم یې لیدل، د نبی علیه السلام اقوال اوریدل، د نبی علیه السلام افعال لیدل، د نبی علیه السلام اعمال لیدل او د هغو په منځ کې زندگی کوله، ژوند یې کول. هغوی ولې دا اعتراض ورباندې ونه کړل؟ ولې د مکې کفارو، د مکې مشرکینو، د مدینة المنورې یهودو یا د مدینة المنورې منافقینو هیڅ چا دا اعتراض ورباندې ونه کړل؟ یو ورځ مو له ځانه دا پوښتنه کړې ده چې له مانه لوی کافر د مکې مشرکین ول، یعنې دغه کسانو ته وایم، دغه ملحدینو د سیکولرانو ته وایم، دوی د له ځانه سره دا محاسبه وکړي، دوی د ځان ته دا آینه کېږدي ودې ګوري چې له مانه خو ډېر دښمنان دي رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې د هغه وخت یهود و نصارا، عیسویان، منافقین، همدغسې مشرکین بت پرسته دا خلق وو. دوی ولې دا اعتراض په محمد رسول الله نه ده کړی؟ پوهېږې ځکه یې نه ده کړی چې په هغه وخت کې رواج امدا و. څه شی و؟ رواج امدا و. په کم عمرۍ کې واده که نکاح کول رواج امدا و. رواج امدا و. که چیرې او زه دې ته حیران پاته یم، د بیزو زمن وایي، د بیزو زمن خو به پیژنئ قارث محترم او قارث محترم د دوی ورونه، ځکه هغوی وایي چې موږ له بیزو نه پیدا سوي یو او موږ ویاړو او افتخار کوو په دې باندې چې موږ د آدم علیه السلام اولاد یو. نه، موږ الحمدلله د آدم علیه السلام اولاد یو او دوی د بیزو اولاد دي. دوی وایي چې د دنیا کې باید د بیان ازادي وي، د هر چا باید خپله خوښه وي، څوک د چا باید په کنټرول کې نه وي. څوک باید وایي که نه وایي دغه سیکولرانو، ملحدینو وغیره وغیره، وای دوی وایي د هر چا د خپل د زړه کار ده، ماشوم یې واده کول نه یې کول، له ځناور سره یې کول نه یې کول. نو دوی د بیزو زمانو ته هم چې تاسې د عایشې رضی الله عنها له واده سره څه کار ده؟ آیا عایشې رضی الله عنها اعتراض کړی چې زه ولې په کمرې کې عمر ورکړی یم؟ نه یې ده کړی. ابوبکر صدیق رضی الله عنه پلار ده، دا اعتراض یې کړی ده؟ نه یې ده کړی. ام رومان د عایشې رضی الله عنها مور ده؟ نه یې ده کړی. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم اعتراض کړی نه ده کړی، بلکې د عایشې رضی الله عنها نکاح دا د الله په خوښه سوی ده. د عایشې رضی الله عنها نکاح دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم په خوښه نه ده سوی، بلکې د الله په خوښه باندې سوی ده. الله اکبر. و ترمذی کې روایت ده او همدغه شان په بخاری کې روایت ده، مسند امام احمد ابن حنبل کې روایت ده چې جبریل علیه السلام د عایشې رضی الله عنها شکل د جنت د وریښمو په یوه شنه ټوټه کې ورته راوړل او ورته ویې ویل چې هذه زوجتک فی الدنیا والآخره، دا د تا بیبي ده په دنیا او په آخرت کې. الله اکبر، الله اکبر. د دې د کم عمري ډیر حکمتونه دي. لوی حکمت یې پکې دا ده چې دا په کم عمري کې د نبی علیه الصلاة والسلام اقوال، افعال، اعمال او هغه عملی شکل باندې دین چې دی جنس د کړی امت تې را نقل کړي. ګوري دوستانو، د نبی علیه الصلاة والسلام ټولې بیبیانې لوی عمر والا وي، یعنی اوله بیبي عایشه رضی الله عنها د څلوېښتو کلو وه، دومه بیبي چې بعضې د تاریخ علماو لیکلي ام سوده رضی الله عنها ده چې د دې عمر شاوخوا د شپېتو نه تر اویاوو کلو پورې ښودلی سوی ده چې په دومره عمر کې نبي علیه السلام نکاح ورسره کړې ده. بیا عائشه رضی الله عنها د لدین ورسته نور ټول امهات المؤمنین دي زیات عمر والاوي الا حفصه رضی الله عنها چې د 25 کلو ورسته کړي عائشه رضی الله عنها. اوس ګوري که یو نارینه د 50 کلو نه پورته سي دغه حافظه سم کار نه کوي، نارینه کمزوري وي حافظه، یعنی یو څه زر نه یادېږي، په یو څه په حافظه کې زر نه پاتې کېږي، یعنی پاتې کېږي خو زر ځینې هېرېږي. لیکن د الله جل وعلا لوی عظیم حکمت پکې دا و چې د عائشه رضی الله عنها نکاح له نبي علیه الصلاة والسلام سره وکړه تر څو په صحیحه معنا په کم عمري کې د نبي علیه الصلاة والسلام اقوال حفظ کړي، اعمال حفظ کړي، افعال حفظ کړي او بیا یې په صحیحه توګه په صحیح حافظې سره د امت ته را نقل کړي.
او امت ور باندې خبر کړي ځکه د کوم عمره انسان حافظه قوي وي شي سي یاد کړي بیا نه هېریږي که تاسو خیال کړی وي په 15 کلنۍ کې یو ماشوم د قرآن حافظ جوړېدلی سي خو په 50 کلنۍ کې یو انسان یو صورت نسی یادولی لوی نارینه درته ښیمه یعنی الله عقل درکړی تاسو فکر وکړي شعور نور حکمتونه ډیر پکې شته ډیر لوی حکمتونه پکې شته خو یوازینی حکمت می د دین را نقلول دی امت ته درته وښودل او بل د نبی بعضې خلق وایي چې نبی علیه الصلاة والسلام دغه سیکولرانو ملحدینو نیشنلیانو لیبرالیانو د کلیسا په دروازه کې سیناز دي دا یو اعتراض بلکې چې نبی علیه السلام له کوم عمر نجلۍ سره واده کړی د ځکه دته کوم عمر نجونو خوند ورکول العیاذ بالله موږ جواب کې څه ورته وایو چې تاسې خو عقل خو بلري د بيزو زمانو خو ګمان نه کوم ځکه د بيزو زمانو عقل په پوندوي کې وي چیرې وي په پوندوي کې وي د انسانانو عقلونه الحمدلله دلته په ککرۍ کې وي لیکن د دوی په پوندوي کې دي په بجلکو کې دي اوس ګوریا نبی عليه السلام د 25 کلو خدیجه رضی الله عنها د 40 کلو که نبی علیه الصلاة والسلام ته کوم عمر نجونو خوند ورکولی یا یې کوم عمر نجلۍ په نکاح کولی ولې د د ځواني هغه مهمه زمانه هغه مهم قوتي هغه جوش د ځواني له یوې کونډې بیبي سره تیر کړل تر 50 کلو رسول الله صلی الله علیه وسلم بله بیبي نه ده کړې الله اکبر الله د دوی د هر اعتراض په محمد رسول الله له حسد نه له کینې نه له بغض له عداوت نه ډک وي اوس ګورئ دی څه وایي وی رسول الله صلی الله علیه وسلم عائشه رضی الله عنها وړکې وه نو نبي علیه الصلاة والسلام وړکیو نجونو سره نکاح کول آیا نبي علیه السلام په 52 کلنۍ کې کم او زیات له نجلۍ سره واده کول او هغه 15 کاله د جوش او د خوند زمانه د غیرت زمانه هغه له یوې کونډې هغه هم داسې کونډه چې 40 کاله عمر یې له هغې سره یې تېروله نه یا عاقلو ملحدینو یا عاقلو روافضو او بیا دغه کس نو ستې په ام المؤمنین عائشه رضی الله عنها اعتراض کوي نو خو بیا په علي رضی الله عنه باندې مو وکړه فاطمه رضی الله عنها مو وکړه دا یو بل تاسو وګورئ دا د نبی علیه السلام یوازینی نکاح نه وه په دې عمر کې کوای نو بیا کفار او مشرکین د مکې مکرمې په هره مورچه او دره کې ورته ناست ول نبی علیه السلام باندې دستیاله تعرض کول او نیوکې ورباندې